نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. د هر سنه مخکې زمونږ درانه او عزتمند او قدرمند میلمانه جناب محترم استاذ عظیمی صاحب، د کابل څخه راغلی میلمانه جناب انجینر صاحب نور الله ماموزی او هغه سره نور ملګري، دغې سیمې یو منطقي سپینګیري مشران، ځوانان او زړه ته رانږدې ګلونو زده کوونکو، د هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یقینا خوشحاله یم چې په داسې یو پروګرام کې ستاسو کوربه یم چې په هغې کې موږ د خپلو شاګردانو او د زړه ټوټو لاسته راوړنې ستایو. دغه پروګرام چې موږ ترتیب کړی تقریبا 3 بخشه لري، د هغې په ویاړ باندې دا پروګرام نیول شوی دی. ټولو کې اول 15 زموږ ګلالي زده کوونکي په دې توانېدلي دي چې د الله تعالی عظیم کتاب قرآن مجید په ناظره ختم کی او ورسره 2 سپارې حفظ هم وکړي. دویم قدم کې موږ په خپل داخل په دارالایتام کې چې موږ تقویتي برنامې لرو، کمپیوټر څخه زموږ ځوانان فارغ شوي دي. او په دریم قدم کې زموږ هغه زده کوونکي چې موږ په نورو مکاتبو کې د رسمي تعلیم لاندې نیسو چې هغې په خپلو ټولګیو کې په تیر شوو 4 میاشتني ازموینو کې په لوړو په اعلی درجو باندې راغلي، د هغې دغو هڅو قدرداني او ستاینه کوو. دا چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو، زړه د تنه نه مننه کوم. دا ستاسو راتګ موږ دپاره ویاړ او افتخار ده. نو دغو یتیمو ماشومانو په شونډو باندې تاسو مسکا راوستله، الله تبارک وتعالی تاسو دې اجرونه درکړي. غواړم چې د خبرو په جریان کې حیات دارالایتام په لنډ ټکو باندې معرفي کړم. حیات دارالایتام په لغمان کې د 1492 څخه په مختلفو ځایونو کې خپل فعالیت ترسره کوي چې تر دې ځایه را رسېدلي وو. شروع یې د کس عزیز خان نه شوې ده او اوس لغمان په مرکز کې قرار لرو. په مختلفو مراحلو کې په مختلفو کلونو کې مختلف مسؤلین دلته دي. فی الحال د دې مسؤلیت او د دې ادارې خادم ستاسو په مخ کې ولاړ ده. زه دا مسؤلیت ځان دپاره چې دی نو د خدمت یو مصدر بولم چې زه د دغې یتیمو ماشومانو په خدمت کې یم. دا د الله تبارک وتعالی یو پرزوینه ده چې ما باندې کړې چې د یتیمو ماشومانو په خدمت کې واقع شوی یم. هغه برنامې چې موږ په سلیري ساته ډول باندې په یاد دارالایتام کې ترسره کوو، غواړم چې په هغې باندې ستاسو ذهنونه خلاص کړم. اکثره ملګري به خبر وي، خو ځینې ملګري کیدای شي چې زموږ د برنامو نه خبر نه وي چې دلته موږ څه کوو، د یتیمانو ته موږ کوم خدمات عرضه کوو وړاندې کوو. په سلیري ساعتونو کې اول ځل دپاره چې کله موږ ورځ پیلوو سهار د اذان سره، او حتی ځینې زده کوونکي موږ په دې باندې روزلي دي چې سهار د اذان نه مخکې راجګېږي او د الله تبارک وتعالی په دربار کې سر په سجده باندې پراته وي مخکې د دې نه چې سهار کېږي. نو د الله تبارک وتعالی په عبادت باندې شروع کوو. د سهار د مانځه نه وروسته موږ ټولو شاګردانو ته، واړه دي که ځوانان دي که ماشومان دي، مأثور دعاګانې هغه ورته حفظ شوي دي، ټولو ته په یادو یاد دي. سهار کې مأثور دعاګانې په اجتماعي ډول باندې وایو. یو ځوان یې وایي په زوره جهرن او نور ورسره په زړه کې وایي. دا دې دپاره چې په نوبتوار شکل باندې چې ټول ته نوبت ورسیږي، هم دعاګانې وویل شي او هم دا دعاګانې حفظ پاتې شي. د دغه منظور باندې موږ
دا برنامه ترسره کړې ده چې یو وخت جهرن وایو او یو وخت بیا سرن وایو، چې سهار کې موږ جهرن وایو. د سهار د مانځه نه وروسته د معصوراتو نه وروسته لنډ حدیثو درس وي. هر مانځه پسې د حدیثو درس لرو. کم حدیثونه چې د ماشومانو زده کړي دي 5 شپږ حدیثونه په نوبتوار شکل باندې د ماشومان مانځه نه وروسته وایي. د هغې نه وروسته د قرآن کریم د درس حلقه شروع کیږي چې هغې کې هغه ماشومان چې موږ سره قرآن شریفونه نه وي ویلي، اول ورباندې ناظره وایو. د ناظرې نه وروسته د دې لپاره موږ خپله یو پلان ورته جوړ کړی ده چې هر یو شاګرد چې په حیات دارالایتام کې استوګن ده هغه باید د قرآن کریم ناظرې سره آخرنی 2 سپاري او سم منتخب سورتونه چې سورت یاسین، سورت رحمان، سورت واقعه، سورت ملک او د سورت حشر آخري رکو، د سورت بقره آخر نور منتخبات دي. دا په یاد وي. که څوک مکمل د قرآن کریم حفظ کول غواړي هغې دپاره موږ بېله برنامه ریزي کوو. البته دغه برخه چې ده د 2 سپاري او ورسره سم منتخب سورتونه چې ما یادواري وکوله دا په ټولو باندې الزامي ده او په ټولو باندې لازمي، دا به ټول زده کوي. د هغې نه وروسته د سهار چای څکي او د چای نه وروسته دا په دې دپاره چې دوی په آینده کې رسمي او رسمیات برقرار پاتې وي دا موږ په شخصي مکتبونو کې داخل کړي دي. د هغې ټول امکانات، فیس، قرطاسیه، کتابونه، یونیفورم حیات دارالایتام په خپله غاړه باندې اخلي او مختلفو مکاتبو کې داخل دي چې خوشبختانه چې د هغې د مکاتبو د سلسلې نه 2 مدیر صاحبان دلته موږ سره نن تشریف فرما دي. جناب عظیمي صاحب د اصلاح د لیسې مؤسس او مدیر او زموږ مشر استاذ، او جناب محترم حنفي صاحب د اتل افغان د مکتب مؤسس او مدیر ده. په دوی مکتبونو کې همدغه شان په اخلاص خانې مکتب کې او ځینې شاګردان چې هغه په نهاري ډول باندې موږ سره د پس د وخت نه موږ پروګرامونو کې دي هغه په دولتي مکاتبو کې دي. البته د هغوی هم قرطاسیه او قلم او پنسل چې څومره ورته پکارېږي هغه د حیات دارالایتام لخوا نه ورته تهیه کېږي. د هغې نه وروسته مکتب ته ځي او مکتب کې خپل برنامې ترتیبوي. مکتب نه چې دوی راځي دلته منظم اشپزخانه ده، یو منظم تابلو له مخکې دوی ته لپاره غذا تیارېږي او دوی خپل غرمنۍ کوي. هغې نه وروسته ماسپښین لمونځ ده او ماسپښین لمانځه نه وروسته زموږ داخلي پروګرامونه چې د انګلیسي ژبې او همدغه شان د کمپیوټر په د موسمونو په تغییر سره ساینسي مضامین، ریاضیات دلته استادان ورته نیول کېږي چې دوی لا تقویه او پیاوړي شي په دې مضامینو کې. د هغې نه وروسته د مازدیګر د لمانځه پورې دا درسونه جریان پیدا کړي. د مازدیګر لمانځه نه وروسته دوی دپاره د سپورت لپاره زمینه سازي شوې ده. د سپورت ټول وسایل چې کوم مروج سپورتونه په د لغمان کې چلیږي چې هغه کرکټ ده او والیبال ده او که مثلا نور شیان دي، د هغې ټول وسایل دوی دپاره د حیات دارالایتام لخوا نه د ادارې لخوا نه اخیستل کېږي چې تر څو ماشومان چون دا نونهالان دي او د ورزش ته هم ضرورت لري، په دغه برخه کې هم هغه هم دې ته هم توجه شوې ده. د هغې نه وروسته ماښام لمونځ او د ماښام لمانځه نه وروسته بیا معصورات ویلی کېږي. البته دا وخت کې چې کوم معصورات ویلی کېږي دا سري وي. ماښام لمانځه نه وروسته هر یو کس ځان سره په خپل ځای باندې کیني، هغه دعاګانې او هغه معصور دعاګانې چې دوی ته حفظ شوي دي هغه ټول په یادو باندې وایي. او د هغې نه وروسته دوی بیرته خپلو ځایونو ته او خپل صنفونو ته ځي. د روزمره د مکاتبو لخوا نه چې دوی ته کوم کورنۍ دنده ورکول کېږي هغه د استاذ په نګرانۍ کې دوی هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوي تر څو چې په هغې کې غفلت را نه شي. همدغه نتیجه ده چې زموږ هڅې او د مکتب هڅې دواړه یو ځای شوي دي. لله الحمد. دا د خپل ادارې دپاره د مکتبونو د ادارو دپاره دا ویاړ او افتخار ګڼم چې سکالې زموږ 15 تنه زموږ داسې شاګردان چې هغه اول نمره، 3 کسه اول نمره، دویم نمره، دریم نمره دا زموږ په دې 3 مکتبونو کې راغلي دي. اتل افغان خصوصي ښوونځی کې راغلي ده او په اخلاص خانې مکتب کې او دا زموږ راغلي. یو صنف خو پکې داسې ده چې یوازې اول نمره یې بل څوک ده، نور ټول صنف مسلسل زموږ شاګردان دي. دویم نمره، دریم نمره، څلورم نمره، 5 نمره تر 9 نمره پورې ټول زموږ شاګردان دي. د هغې نه وروسته بیا نور شاګردان ورسره دي چې دا د همدغه د هڅو په نتیجه کې دا هغه ترسره شوی ده. بیا آزاده مطالعه ته ماسخوتن لمانځه نه پس وخت ورکول کېږي چې که کورنۍ وظیفه یې خلاصه کړه موږ یې وړه غوندې کتابخانه دلته لرو. انشاءالله آینده کې به دا غني کېږي. نو هغې نه څه کتابونه چې دوی ته ضرورت وي هغه ترسره کېږي او هغې مطالعه ترسره کوي. هغه خدمات چې حیات دارالایتام یې دغه ماشومانو دپاره ترسره کوي هغه دا ده چې یو خو 4 ساعته د دوی استوګنه دلته چې ده دا په حیات دارالایتام باندې ده. ټول
یعنی 100% موږ ته 100% کفالت چې ورته ویل کې دغه اعتماد چې دلته موږ سره دی 100% کفالت ده یعنی د دوی جامه د دوی یونیفورم د دوی مکتب مصرف دلته خرچه حتی ډاکټره پورې چې دوی څومره ضرورتونه پیدا کیږي حیات دارالایتام د خپل امکاناتونه دغه ماشومانو په خدمت کې هغه کړی ده د مکتب فیسونه دي همدغه شان د یو منظم تابلو مخې درې وخته د ډوډۍ تنظیم ده چې تاسو کولی شئ تابلو ته مخامخ لګېدلې ده طبي خدمات دي که چېرته خدا ناخواسته که ماشوم ته ضرورت پیدا کیږي کومک اولیه په داخل کې لرو د هغې نه وروسته که کوم ضرورت پیدا کیږي د شفاخانې او د ډاکټرانو سره موږ همیشه په تماس کې او انشاءالله دا عاجل طور باندې دا هغه ترسره کیږي نو د دې نه وروسته حتی چې د دوی په هفتهوار ډول باندې دغه درسونه چې زموږ په خپل داخلي استادان یې ورکوي په هفته کې دوه ځلې دوه درسه هفته کې موږ آنلاین درسونه لرو چې خارجي استادان ورته په انګلیسي کې تدریس کوي هغه دوی سره انګلیسي محاوره کوي د دوی انګلیسي زده کولو لپاره آنلاین سیستم دلته موږ فعال کړی دی چې د وای فای سیستم د وجې نه زموږ خارجي استادان زموږ دغو ماشومانو سره د خارج نه هغه کوي کار ورسره کوي او د ژبې زده کولو لپاره کې هغه مهارتونه دوی ته هغه کوي منظم کمپیوټر لیب لرو دغه د کمپیوټرونو دغه یتیمانو په لاسونو کې قرار لري زموږ واړو ماشومان خپل ټول ضرورتونه خپل ټول لیکل کولی شي چې هر یو په خپله په کمپیوټر کې ولیکي او ډیزاین یې کړي او ترتیب یې کړي موږ نن د همدغه یوې دورې البته د یو برخه هلکان د هغه فارغ شوي دي چې دغه کې به تاسو په ستاسو باندې انشاءالله هغې ته فراغت سندونه ورکول کیږي نو د هغې نه بغیر په کلني شکل باندې موږ په دواړو اخترونو کې د دغو ماشومانو کورنیو سره بالخصوص په لوی اختر کې د غوښې همکاري کوو چې دغه محل هغه ټول شریکان دي بلکې یوازې دوی نه بلکې سږکال موږ 1.5 کورنیو ته د اختر غوښه چې دی نو همدغه حیات دارالایتام هغه مشرتابه په هلو ځلو باندې هغه ترلاسه شوي او دغه زموږ خپل دارالایتام یتیمان او زمن کې په شاوخوا منطقه کې چې نور څومره کونډې او یتیمان دي هغې ته موږ رسولی ده د خپلو شاګردانو د فکري ودې لپاره د کتابخانې ایجاد شوی ده محدود کتابونه پکې دي انشاءالله دا به وخت به قوي کیږي او په ضمن کې لا چې د دوی دغه د فتنو په دې دور کې چې دوی خپل حقیقي مسیر وپېژني په افغانستان کې منل شوی نهاد جوانان مسلمان نجم دلته هسته موجوده ده د هغې د چتر لاندې دلته هفتوار او 15 ورځنۍ درسونه ترسره کیږي تر څو دوی خپل اساسي مسیر وپېژني چې افغاني او اسلامي روحیه باندې زموږ دا شاګردان وروزل شي او په کال کې 2 ځلې علمي او سیاحتي برنامې لرو چې کله په داخل دی ولایت کې او کله خارج دی ولایتو ته زموږ دا ټول شاګردان یوې ورځې دپاره کله 2 ورځو دپاره خپل ټول وسایل ځان سره اخلو چې تر څو هغه درس په جریان کې د کال په جریان کې چې کوم ستړیا دي حس کړي دي هغه ستړیا د ختمولو دپاره کله کله ورته د ولایت نه بیرون هم یو چکر ورته ورکوو چې تر څو دوی خستګي رفع شي دا ټول خدمات چې دلته ذکر شو دلته ورته نور خدمات او د لا کېدو دپاره دا د دغې دارالایتام مؤسس د دې وطن اصیل او مخلص بچی جناب قاري صاحب معاذ عربي په هلو ځلو د هغې په مالي همکاري او د هغې په منډو تړلو باندې دا ټول ممکن شوي دي دا ډیره لویه خبره ده دومره خدمات انجام کیږي دا همدغه یو تنده چې الله تبارک وتعالی د هغې په عمر او علم د هغې په ملګرو کې چې اعتماد کړي حتی ځینې ملګري داسې دي چې خارجیان دي پاکستانیان دي بنګالیان دي مسلمانان دي هند دي مسلمانان دي دوی سره چې دی نو وخت په وخت باندې کومک کوي الله تبارک وتعالی هغه ټولو ورونو چې خارج کې دي کو داخل کې دي چې زموږ د دغې برنامې د قوي کولو لپاره پیاوړي کولو لپاره دغه ادارې سره د دغه ادارې لاسنیوی کوي موږ ته نه مننه او قدردانۍ کوو د هغې د لا ملاتړ په هیله باندې یو الله تبارک وتعالی دې په دې وطن کې داسې وګړي لا ډېر کړي په آخر کې یو ځل بیا تاسو ټولو مشرانو ته تاسو ټولو قدردانو ته د زړه کومې مننه کوم چې زموږ په بلنه باندې مو د دغو ماشومانو په شونډو باندې مسکا راوستله الله تبارک وتعالی دې تاسو ته د دې اجرونه درکړي موږ تاسو ته هیڅ هم نشو درکولی د یو سوکاله او پرمختللي او په علم او د علم په ګاڼه باندې سمبال افغانستان په هیله والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته